السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو 14 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د جمع او تفریق عملیو عبارتي سوالونه دي. ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته د عبارتي پوښتنو په ننني درس کې 4 پوښتنې پر تخته درته لیکم. تاسو به په خپلو کورونو کې جوابونه پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به په منظم ډول لیکئ. راځئ چې راپیل یې کړو. لومړۍ پوښتنه: د سهار او ماپښین د لمانځه ټول رکعتونه څو کیږي؟ حساب یې کړئ. دوهمه پوښتنه: د ونې پر یوه شاخ 6 چوغکې ناستې وې او 3 نورې چوغکې هم د هغوی په څنګ کې کښېنستې. اوس د ونې په شاخ کې څو چوغکې ناستې دي؟ درېیمه پوښتنه: لطیفې 7 دانې پنسلونه درلودل او 11 دانې یې نور واخیستل. اوس لطیفه څو پنسلونه لري؟ څلورمه پوښتنه: احمد 7 دانې چهارمغز درلودل، 15 دانې چهارمغز یې نور واخیستل. اوس احمد څو چهارمغزه لري؟ ګران زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د عبارتي پوښتنو د 2مې برخې سوالونه هم حل کړو. په مخه مو ښه.